وای د نظم عنوان دی پلار. غریبي ډېره وه چې مونږ مزدورۍ له وتو مو د حاجي په نیمه شپه مسافرۍ له وتو روان وو مونږ په ستړي ستړي منزل له کور نه لرې ډېر په لرې منزل. زه به یې ځان سره بدن کې لکه ساه اخیستم. زه ډېر ماشوم وم چې پلار مې په شا اخیستم. زه به یې ځان سره بدن کې لکه ساه اخیستم. زه ډېر ماشوم وم چې پلار مې په شا اخیستم. د کور نه لرې مو زړه چاودې زندګي کوله. یو ورځ مې پلار په سرو غرمو کې مزدوري کوله. سترګې مې تورې شوې زرې زرې مې پلار راپرېوت. زړه به مې درد نه کوي خدایه چې چینار راپرېوت. چې اسرائیل مې کله خوږ دادا نه ساه اخیسته. ما په ژړا ژړا نامه د خوږ دادا اخیسته. په جنازه کې مې پوټي پوټي خپل کور ته راوړ. خدایه په سرو وینو کې پلار مې خپلې مور ته راوړ. رونو خویندو مې په کور کې یوه غوغا جوړه کړه. د پلار ملګرو مې کوڅو کې هم جړا جوړه کړه. د جنازې د کټ نه مخکې چې د پلاره زما څه زنګېدلې زنګېدلې زه په لاره ځمه. حیران ولاړ ومه د چا مینه زمان غواړي. هغه وړې خویندې مې ستا مینه زمان غواړي. دا جي د سکو وړې خویندې مې بیا بیا وایي. سم غریب نیولی سم چې څوک چاته دا وایي. تر څوک مې بد ګڼي د زهرو په شان تریخ یم دا جي. دا ستا د مرګ نه پس بلا سختو سمخ یم دا جي. تا خو ویل چې زه به ستا نه ښه استاذ جوړومه. ستا به صفت کېږي بچیه ستا نه باز جوړومه. په دې خفه نه یم چې ښار کې مزدوري کومه. ستا نه بغیر به پلاره څنګه زندګي کومه. چې په ژړا شمه نو ځان له د لاسه ورکوم. یوازې ناست یم خپل ځان له حوصله ورکوم. ستا دایان هغه دایان نیمګړی یمه. ستا نه بغیر په هر یو کار باندې زه ستړی یمه. زه دې امید وم او قسم دی ته مې پیر وې دا جي. راته معلومه شوه چې ته مې د ملا تیر وې دا جي. راته معلومه شوه چې ته مې د ملا تیر وې دا جي.